عام طور موږ ته په ودو کې زمانو ته دا د سونې ګوتکې ورکوي. ولې ورکوي د سونې ګوتکې؟ ولې یو سړی پر حرامو باندې راولي؟ دا ضروري ده، لازمي ده. نو دا خو د الله نافرماني ده، د رسول نافرماني ده. دا کله چې سړی راولاړ شي د خپل زوم په ګوتکې کې په ګوته باندې دا ګوتکې چې د هغه د سونې روا غوندي، د الله رسول فرمایي دا دې د جهنم اور ورواغوستی. د نارینه‌وو دپاره 1000% سونه استعمالول دا حرام دي، دا ناجایز دي. د الله رسول یو ورځ راووتی، په یو لاس کې ورېښم، په بل لاس کې سونه وه. بیا یې وفرمایلې چې زما د امت پر نارینه‌وو باندې سونه او ورېښم چې دی هغه حرام دي، ناجایز دي، قطعا به نه استعمالوي. ها د زنانو دپاره سونه هم جایزه ده او ورېښم هم جایزه دي. پوه شواست؟ اوس خبره دا د عزیزانو، د الله رسول فرمایي، د مسلم حدیث دی، کله کله یو سړی راولاړ سي ګوتکې راواخله، صحیح سلو ګړۍ ټوټل د سونې راواخله، لږ نه چې لږ کې کار سوي، ټوټل سونې راواخله، یا یې په غاړه باندې غاړګۍ کړي، یا یې هغه زنځیر منځیر د سونې زړولی، دا حرام دي. د الله رسول فرمایي دا کله چې یو سړی په لاس د سونې نارینه د نارینه‌وو دپاره په لاس باندې د سونې بنګړۍ راواخله، د هغسې مطلب هغه یو کړه راواخله، زنځیر راواخله، یا یې غاړې ته واچي، د الله رسول فرمایي په اصل حقیقت کې تا و دې لاس ته د جهنم اور ورواچوي. په اصل حقیقت کې تا و غاړه ته د جهنم اور ورواچوي. څونه ډېر خلک دي هغه دا دین و اسلام په دویمه مرتبه کې ساتي. او یاره اوس ملایان وایي سونه ناجایزه ده، بس نو ګوتکې ده یاره د شوق دپاره ده، نو بل د چیش دپاره ده؟ ګوتکې ده د شوق دپاره ده، نو بل ته چیش به کوې؟ نو که شوق دی که ناشوقي ده دا په ګوتکه کولې، د الله رسول فرمایي د جهنم اور دې په ګوته کړی دی، د جهنم اور. د الله رسول فرمایي که یو سړی راولاړ سو، بیا زنانه و نارینه دواړه د سپینو زرو یا د سرو زرو په برتن کې، په لوښي کې، په پلیټ کې، په ګیلاس کې اوبه وڅښلې یا خوراک وکړي، د الله رسول فرمایي دا په اصل حقیقت کې ونسته د جهنم اور ورچوي. د زنانې دپاره سونه استعمالول په غاړه، په پزه او پلانۍ دا جایزه ده، خو لیکن د زنانې دپاره دا نه ده جایزه چې دا د سونې په ګیلاس کې اوبه وڅښي، دا د سونې په پیاله کې چای وڅښي، لکه چې څنګه د نارینه دپاره حرامه ده او د هغه رقم د زنانې دپاره هم حرامه ده. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ته چې کومه سونه وغاړه ته واچوي دا د جهنم اور وغاړه ته واچوي. د الله رسول فرمایي دا تا چې کوم ولاس ته زنځیر د سونې واچوي دا د جهنم اور واچوي. دا ته چې په کوم پلیټ کې د سونې یا د چاندي د سپینو زرو یا د سرو زرو دی، ته چې کوم خوراک کوي په اصل حقیقت کې دا پیزا نه ده، دا برګر نه دی، دا شوروا نه ده، دا قورمه نه ده، دا چاول نه دی، دا پلاو نه دی. د الله رسول فرمایي دا د جهنم په اور دا خپل نس ډکوي. پوه شواست؟ د سپینو زرو ګوتکې جایزه ده د نارینه دپاره، زنان دپاره خاصې جایزه ده. خو بیا دا خبره ده چې بیا دغه برتنې چې کوم دي، لوښ چې کوم دي، د بخاري او د مسلم حدیث دی، د جهنم اور و نس ته اچول دي. پشه مې خپله ده چې دا کار کوئ که نه. عام طور موږ ته په ودو کې زمانو ته دا د سونې ګوتکې ورکوي. ولې ورکوي د سونې ګوتکې؟ ولې یو سړی پر حرامو باندې راولي؟ دا ضروري ده، لازمي ده. نو دا خو د الله نافرماني ده، د رسول نافرماني ده. دا کله چې سړی راولاړ شي د خپل زوم په ګوتکې کې په ګوته باندې دا ګوتکې چې د هغه د سونې روا غوندي، د الله رسول فرمایي دا دې د جهنم اور ورواغوستی. اوس نو زما ستا خبره به ډېره رښتیا یي، آیا که به د جناب نبي کریم مبارک صلی الله علیه وسلم پاینده کې ګر سره دا خبره خو واورېدله. ولې یو سړی و حرامو ته مخامخ کوې؟ ولې یو سړی د حرامو سره مخ کوې؟ راولاړ سه ښایسته ګړۍ ور پیدا کا، موبایل ور پیدا کا، پروا نه لري. دا د سونې د نارینه دپاره. بیا نارینه څه وایي؟ وایي یاره درې څلور ورځې استعمالوم بیا یې ږدم بیا یې نه په ګوته کوم. دا درې ورځې نو جایزه ده، یو سیکنډ هم نه ده جایزه، د یوه سیکنډ دپاره نه ده جایزه. ها
د جواز بیا خپل ځای ستا جواز څه معنا جواز دا معنا ده چې موږ یې وخت تللي وو بخارا او سمرقند ته په بخارا کې اکثر خلکو د سونې غاښونه لګولي وو پوښتنه وکړه چې دا ولې که نر وو که زنانې وې ویلې چې دا زموږ اوبه داسې دي چې په دې کې زموږ غاښونه مکمل خراب سي د دې اوبو د وجې غاښونه خراب سي ختم سي وسولیږي ورزیږي نو موږ دغه د سونې چې کم خول دی دا ورباندې واغوندو بیا زموږ غاښونه چې دي هغه به چاویږي بیا حدیث کې راځي یو صحابي و هغه صحابي په جنګ کې پزه چې ده هغه زخمي سوله غالبا د بخاري حدیث وي مسلم حدیث وي نو چې پزه زخمي سوه بیا دی راولاړ سو د سونې نه د سپینو زرو کار یې وکړي دغه سرجري چې کومه بلل کېږي دا یې د سپینو زرو چې ده هغه وکړله چې ویې کړله بیا هغه پزه چې ده هغه ډېر د سپینو زرو ډېر مطلب بوی چې دی هغه ولاړی دی بد بوی دی پریشان سلو بیا پیغمبر علیه السلام مبارک ته عرض وکړي چې یا رسول الله زما دپاره خو دا مشکل دی زه څه وکړمه پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل تا ته اجازه ستا د سونې چې ته راولاړ سه تا کوم کار د سپینو زرو کړی دی د هغه بجای د سرو زرو وکړه دا ستا ضرورت دی دا ستا مجبوري ده یا کله کله خلک راولاړ سي هغه د سرو زرو تار چې کوم دی راولاړ سي د غاښو دپاره هغه استعمالوي پروا نه لري دا علاج دی علاج خو لیکن عام طور د شوق په حواله راواخله هغه ناجایزه ده هغه حرام دی که ګوت کې په ګوته ده که د زنجیر په غاړه دی دا د جهنم اور ستا په لاس دی دا د جهنم اور ستا په غاړه دی و د هر چا خپله خوښه ده استعمالوي هم د دوی خوښه ده نه استعمالوي هم د دوی خوښه ده بس دوی خو دا دین ټول ملایانو ته سپارلی دي مولوي صاحب بس خامخا به مولوي صاحب چې شته سپین کالي بي ښه ښایسته سپینه لنګوټه بي پیسې بې پورته یې ما د خپل ملګرو تر ما نه داسې نشي کېدلی زه علیحده تورې جامې په دې جوړوم علیحده چې د دې خلکو دا خیال دی چې دا مولوي صاحب خو نو زموږ غلام دی نو مولوي صاحب مجبور دی د مقتدیانو د وجې سپین کالي کړي دي مالیا ستۍ د ضد زه تور کالي کوم بیا که په دې کې یو سړی و ما چې ویل چې مولوي صاحب دا تور کالي بیا به د هغه سره مجلس کوو ولې خیر خو به یي زه ستا غلام یم زه ستا نوکر یم زه ستا مزدور یم زما د قرآن و د حدیث خبرې پر تا اثر نه کوي او ستا درواغ پر ما اثر وکړي ولې به کوي خامخا به زه ستا په منشا چلیږم ښځه به د خاوین پر منشا چلیږي خاوین ورته وایي پلانې جامه دا مې رضا ده دا مې نارضا ده هغه دا خبره ده زما دپاره کله وله یو ملا خو دې بغیر د لنګوټې لمونځ درکړي بغیر د لنګوټې مقتدیانو به څه حال ورباندې یو ملا دې راولاړ چې تور کالي دې واغوندي څه حال به د مقتدیانو هیڅ مقتدی نه چلیږي لکه چې ته آزاد یې زه آزاد یم له قرآنه زه نه یم آزاد له حدیثو زه نه یم آزاد ته به هم نه آزادېږي او که ته وایې چې زما څنګه خوښ ګوره عجبه درته کوم دا مولوي صاحب چې لمونځ کوي یا لمونځ ورکوي هر سړی ځان ته یې یو خبره لري یاره په مولوي صاحب کې دا شی دی په مولوي صاحب کې دا شی دی دا شی دی دا مولوي صاحب غریب ولې نه وایي چې په تا کې دا شی شته که نشته زه تا ته لمونځ نه درکوم نو خو معلومه دا شوه چې مولوي صاحب غلام دی او چې په کومه معاشره کې د امام د اسلام یعنی ما تا ته اسلام را زده کوي هغه ما او تا د غلام په شکل ورته ګورو نو په خدای قسم دا دین هم راته غلام دی دین هم راته غلام دی دا شی به نه کوو قطعا به نه کوو نو لهذا خبره دا سوله عزیزانو چې سونه استعمالول دا جایزه نه ده د نارینه دپاره د زنانې دپاره جایزه ده بلکل استعمالولی سي سپین زر بیا جایزه دي لکه علما فرمایي ابن حجر حیتمي فرمایي یو ګلاس دی ګلاس دغه ساده ګلاس دی د ګلوټو ګلاس دی یا دغه رقم د خاورو ګلاس ته راولاړ شوی د سونې تار دور باندې واغوستي ټوله ګلاس داسې کې لکه سونه په دې کې څښل هم حرام دي په دا کې څښل هم حرام دي نه به کوي قطعا به نه کوي د الله رسول نه دي کړي موږ به هم نه کوو سپین زر که بیا چیرې داسې و د الله د رسول چې کومه پیاله وه دلته یو څوک چا ویلې دا مولوي صاحب سره زما شناخت دی ول هغه مولوي صاحب هغه چې پیغمبر علیه السلام د الله رسول بولي یعنی د دې دا ځای هم دی لږ خشه پریشانه دی شته ولې دا وایي د الله رسول مال تا ته خیر دی خیر ملا یې طالب یې دا بل یې دا بل خیر خو به یې کله دې غلام کړی یم کله دې دا مزدور کړی دې کله یم
مزه چې جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم وایم پر هغه ځای دی ولې سترګې بډې نیولې دي چې زه دلته پر خپله منشا ماته خوند راکوي زه پیغمبر علیه السلام د الله رسول بلم ته ماته ولې بلې دا خوله به داسې کنټرولوې لکه ستا مړ پلار چې په قبر کې کنټرول کړی ده خبرې مبرې نه سره چلیږي هېڅ نه ملایي منم نه طالبي منم زه ملایم هم طالب یم زما استادان دي پر دواړو سترګو دا نورې خبرې به نه وي هېڅ چا غلامان نه وي که په کم ورځ غلامي قبلوله د هغه څه ورځ مخکې مرګ قبلولو نو سونا استعمالول جایز نه ده صحیح سو پاینده کې خپلو زمانو ته داسې مه کوئ چې راولاړ سي هسې ناجایزه ده حرام کار دی بده خبره ده د جهنم اور دی د الله رسول فرمایي د ملایانو خبره نه ده ملا څه اختیار لري ملا څه حیثیت لري په ودو کې ته ملا لیدلی دی پټې 1000 روپۍ ورکې به لوی سپین ږیری شیخ الحدیث شیخ القرآن هغه دې شاته پرېږدي یا تیج سره راوغورځوي بیا چې هغه ورغوي سره کوئ یا ګوتې سره کوئ ټکان کوئ بیا سي مولوي صاحب باید څه وی دی هله مولوي صاحب ته وایي ژر راسه هله مولوي صاحب غریب 3 ګنټې مخکې راغلی دی زما ډېر الحمدلله ثم الحمدلله په دې خبرو ډېر ستی سره سر خلاص دی استعمالوی به مې نه